د ښوونځي دا زنګ د پرمختګ نغمې زمزمه کوي او د یو پرمختللي افغانستان لپاره هیلې زیږوي. زنګ یې د نورو ښوونځیو سره توپیر نه لري، خو له همدې زنګ سره پیلېدونکی تدریسي بهیر له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دا مهال د هیواد په ګڼو ولایتونو کې ښوونځي د سرپناه او تدریسي موادو له نشوالي سره مخ دي. یو له دغو ولایتونو هم ننګرهار دی چې په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې ښوونځي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. رودات د ننګرهار مرکز جلال آباد ته یو له نږدې ولسوالیو څخه ده. اوسیدونکي وایي دا سیمه د امنیت له پلوه لږ څه ارامه ده، خو د ښوونځیو ستونزې هغسې دي چې که د حکومت پام ورته ونیشي نو دا سیمه به د تعلیم له پلوه نوره هم کمزورې شي. اوسیدونکي وایي د ښوونکو، تدریسي موادو او سرپناه کموالی یا بیخي نشتوالی هغه ستونزې دي چې د تعلیم د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده. نه، امنیت خو الحمدلله دلته بالکل پوره تامین دی، هېڅ مشکل نشته دی. په تمام ولسوالۍ کې ښوونځي شته دی، خو اکثره ښوونځي سرپناه نه لري، د ښوونکو کمبود دی او هغه تختې او نور لوازم چې کوم دي هغه هم نشته. یو بل اوسیدونکی د روداتو زنګوکس کلي د ښوونځي په اړه وویل چې 2000 ماشومان یې په سپین میدان کې زده کړې کوي. که اوس د پیلن لپاره هم زنګوکس کاری موږ ورته زموږ ماشومان هغلته په ډاګ ناستې نه کوټه لري نه خیمه لري او تقریبا چې 2000 ماشومان زیات و کم په ده کې زده کړه کوي، خو هغه سرپناه هم نه لري. د ننګرهار پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری دغه ستونزه پر راغلو کډوالو اچوي او وایي ننګرهار ته تر 80 سلنه ډېر کډوال راغلي. د شینواري په وینا چې پوهنې ریاست هومره درسي مواد نه لري څو رودات ته کډوال شوي خلک ترې برخمن کړي. د هغه ورځې نه چې د بیرته راستنېدونکو کډوالو بهیر پیل شوی دی او ثابته شوې ده چې 80 سلنه کډوال په جلال آباد کې پاتې کیږي، نږدې 15,000 خواوشا کې زده کوونکي موږ نوي جذب کړي دي چې متاسفانه موږ دوی دپاره د خدماتو د وړاندې کولو نه عاجز یو. هغه خدماتو کې کتابونه دي، مثلا نورې کمې اړتیاوې چې دي، نو دغه شاګردان موږ تر اوسه کوشش کړی چې زموږ په ګودامونو کې کتابونه موجود هغه هم ورکړي، خو د هغې باوجود هم کیدای شي داسې ډېر زده کوونکي چې هغوی ته لا کتابونه نه رسېدلي. که د ننګرهار د پوهنې ریاست د ویان خبره ومنو نو رودات ولسوالۍ ته به کډوال راغلي وي او ستونزې به هم ډېرې وي، خو دلته په مرکز جلال آباد کې هم داسې ښوونځي شته چې زده کوونکي د سرپناه او د درسي موادو له کمښت سره مخ دي. جلال یعقوبي، غرغښت تلویزیون، ننګرهار.